د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګواښ وکړ چې امریکا به نن شپه پر ایران ډیر سخت بریدونه وکړي. ښاغلي ټرمپ دغه ګواښ د جون په 11مه نیټه په خپلې اېکس پاڼه باندې کړی او دا یې هم ویلي چې موږ به په نږدې راتلونکي کې چې لرې به هم نه وي په ایران کې د خارګ ټاپو او د تېلو د زېربناوو نور مرکزونه تر خپل کنټرول لاندې راولو. ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلي د دوی د نفتو او غازو د بازارونو بشپړ کنټرول به ترلاسه کړو، لکه څنګه چې موږ له وینزویلا سره لرو، چې دا کار د وینزویلا او د امریکا متحده ایالاتو دواړو لپاره په ډیر ښه ډول روان دی. په ټویټ کې د دې یادونه هم شوې چې د ایران سمندري ځواک، هوایي ځواک، رادارونه، د الوتکو ضد دفاعي سیستمونه او د دفاع نور ټول ډولونه له ډیری برید کوونکو وړتیاو سره یو ځای له منځه تللي دي. بل پلو د امریکا معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبر ورکړی چې متحده ایالاتو د پنجشنبې په سهار په ایران د هوایي بریدونو نوې څپه پیل کړه او ایران دا وکړه چې غچ یې اخیستی دی، چې له امله یې دواړه لوري د یوې بشپړې جګړې د بیا پیل کېدو پولې ته نږدې شوي دي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې له 10 څخه زیاتې امریکایي جنګي الوتکې دا مهال په ټول ایران کې د سپای پاسداران پر هدفونو سخت بریدونه کوي او په تهران کې د سترو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي.